أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. دا د سورة بقری 41 نمبر آیات مبارکه ده. د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه دارنګي د لفظی ترجمه سره مضمون د آیات مبارکه بیان کړل شوی وو. د سره سره وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم د دې الفاظ مبارکه هم تشریح کړل شوی وا. اوسنی سبق یا درس تفسیر د قرآن مجید د دې آیات مبارکه او دا موجوده چې کوم آیات مبارکه ده د دینا شروع کیږي. هغه دا چې دا کوم آیات مبارکه مونږ لوستلې ده د هغې تفسیر دارنګې ده. ولا تکونو تاسو مه کیږئ اول کافرین اول کفر کوونکي به په دغه قرآن مجید باندې. ولا تکونو اول کافر به قرآن پاک باندې کافران ما جوړی گئے. مونږه تیر شوي سبق کې ویلی وو چې دیتا نواقص د ایمان ویلی شي. د ایمان ماتون کی شیان پاغي کې اول نمبر کی کفر ده کوم چې په دې آیات مبارکه کې بیان شولو. ولا تکونو تاسو مه کیږئ اول کافرین اول کفر کوونکي به په دغه قرآن مجید سره. حاصل دا د ایمان راوړئ. د ایمان نواقص دي د ایمان ماتونکي دي. هغه ماتونکو د ایمان کې یو شی هغه کفر دی. کفر نه ځانونه وساتئ. کفر نه ځان وساته. دلته کې یو اعتراض ده. اعتراض په دغه طریقې باندې ده. لفظ د اول دا مفرد ده. تکونو دا جمع ده. نو مطابقت را نغلولو. د دې جواب یو پیر مخکې مونږ کړی وو. ولا تکونو تاسو مه کیږئ اول فوجین اولنې ډله د کافرانو په دغه قرآن پاک. دا مخکې بیان شوي وو. بیا هم د تاکید دپاره بیان شوله. خو دلته یو بل اعتراض دی. حاصل د هغه اعتراض دا دی ولا تکونو تاسو مه کیږئ اول کافرین اول کفر کوونکي به په دغه قرآن مجید سره. سوال دا راځي چې اول کافران خو مشرکان د مکی وو. یهودیان اهل کتاب د مدینه المنورې دا خو اول کافران نه دي. څنګه الله جل جلاله ورته فرمایي ولا تکونو تاسو مه کیږئ اول کافرین اول کفر کوونکي به په دغه قرآن مجید سره. نو اول کافران خو مشرکان مکه وو. دویم اشکال په دې ځکه دا ده لکه څنګه چې اولویت فی الکفر کفر کې وړاندېوالی مخکېوالی اولوالی دا ناروا ده. دارنګې اتباع فی الکفر هم جواز نه لري چې ته بل چا پسې روان وي په کفر کې. او داسې د ځان د پاره په دلیل کې ووایې
چې زه د کفر د پاره پیشوا یا اوله دسته اوله ډله نه یم، دا څوک نشي ویلی. نو دا دوی اشکالونه، دا دوی اعتراضونه په دې ځای کې راځي. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې د دغه اشکال نه علماء کرامو مفسرین کرامو مختلف جوابونه کړي دي. اول، ولا تکونو تاسو مکیږئ اول کافرین اول ډله د کافرانو من آل الكتاب آل کتابنا پدا قرآن مجید سره. حاصل دا دی د اهل کتابو اولنې ډله کافران مه جوړېږي به په دې قرآن پاک. دا یو جواب شولو. دویم جواب دا دی چې دلته لفظ د مثلو مقدر دی، ولا تکونو الفاظو نورستا ترجمه بدارنگی شی ولا تکونو مثل اول کافر به، ولا تکونو تاسو مکیږئ اے آل کتابو پشان د اولو کافرانو چې مشرکان مکه دی په دا قرآن مجید باندې، بلکې ایمان راوړی په دا قرآن پاک. دا دو جوابونه شوله. دریم جواب مفسرینو دارنګې کړی دی. دلته مراد د اولیت نه هغه اولیت نه دی چې مقابله د ثانویت کې راځي، بلکې دلته کې مراد اولا نه دا دی چې جلتی تقدم وړاندېوالی په کفر کې مه کوئ به په دې قرآن پاک سره. دا یو بله توجیه د آیات مبارکه شوله. دارنګې یوه اخرنۍ توجیه دا دی چې اول کافرین دا قید واقعی دی. حاصل دا دی سره د علم او سره د معرفتنا کفر کولو کې د نور خلکو د پاره امامان ما جوړیږي، مقتدیان ما جوړیږي چې نور خلک هغه ستاسو تابعداران وي، تاسو پسې روان وي. داسې مه کوئ. حاصل دا دی ولا تکونو تاسو مکیږئ اول کافرین اول کافرانو به پدا قرآن مجید سره، یعنی تاسو د نورو خلکو د پاره په کفر کې امامان مه جوړیږئ چې نور خلک ستاسو اتباع تابعداران وي، بلکې اول کافرین په ځای باندې اول مؤمنین جوړ شي په دغه قرآن پاک. جلتی وکې د قرآن پاک د منلو د پاره. لکه وګوره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن مجید اولنی 15 آیاتونه د سورة علق نازل شوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریشانو چې دغه لوی بوج به زه څنګه ټول انسانیت ته رسوم. نو د تسلی دپاره حضرت خدیجة الکبرا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتللو او په بشر کې د ټولو نه اول په رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم ایمانم خپل بیبی حضرت خدیجة الکبرا راوړی دی. چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتللو؟ ورقه ابن نوفل ته بوتللو. نو حضرت خدیجة الکبرا نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق ورقه ابن نوفل کړی دی او دا د تورات عالم و.
نو دلته کې یهودیانو د پاره اشاره شوله، ای یهودیانو تاسو خو آل کتاب یې، خپل تورات خپل کتاب منئ. وګورئ د تورات لوی عالم ورقه ابن نوفل هغه ایمان راوړلو، د انجیل لوی عالم ورقه ابن نوفل هغه ایمان راوړلو. تاسو هم د هغه په شان سره اول من آمن به، اول ایمان په دې قرآن باندې راوړی. دارنګې په دې ځای کې اشاره ده چې ایمان د عمراو، ایمان د مشرانو، ایمان د امامانو د اقوامو، د قومونو د مشرانو، دا سبب دی د پاره د چا؟ ایمان راوړلو د دوی د اتباعو، د تابعدارانو، د منونکو، د هغوی د زیر دست خلکو د پاره. همدغه وجه دی چې حدیث مبارکه کې دی الا ان شر الشرار شرار العلماء وان خیر الخيار خيار العلماء. حاصل دا ده د ټولو نه زیات خطرناک شرونه د بدو ملایانو دي، او د ټولو نه زیات خیرونه د خو علماو دي. دا ولی؟ دا ځکه چې عوام او خلق په علماو پسې روان وي، کاغوی نیکان وی شاته چې څومره د دوی معتقدین منون کی خلق دی او د دوی مینوال دی، هغه ټول د دوی په لاره باندې قدم دی. دیو جن یو شاعر ډیر بهترین انداز کې فرمایي ہے خراب الدین انتین سے شاہ ظالم پیر و جاہل مولوی بی دین سے. ہے خراب الدین انتین سے، دین تا چې ضربه رسئی درې قسمه خلک رسئی. اول شاہ و ظالم، د سلطنت د مشره د اقتدار ظالمه طبقه، هغوی چې کله د بېدینۍ په لپیټ کې راګیر وي او بېدینۍ د پاره ترویج ورکوي، نور خلک هم بېدینۍ ته رابلي، دا دین ته ډیره سخته ضربه رسوي. تاسو په تاریخ کې وګورئ، کمال اتا ترک هغه چې کله په ترکیه کې برسر اقتدار راغللو، د عربی په ژبه باندې داسې پابندي ولګوله چې اذان یې په عربی کې کول دا یو جرم د خپل ملک او بغاوت د خپل حکومت لپاره حساب کړلو، دا یې وګڼلو او یو داسې سیکولریزم نظریه یې هلته کې نافذه کړله چې د هغې بدبختیاوي او د هغې ناخوالې تر اوسه پورې ټول امت مسلمه هغه محسوسوي، هغوی ته د هغې حس کېږي. او یو بهترین خلافت مسلمانانو هغه ختم کړلی شولو، مدارس، مساجد، علما دې ټولو ته سخته ضربه ورسېدله. ځکه شاعر وایي شاه و ظالم. دویم دین ته ضربه هغه څوک رسوي فیر و جاهل چې هغه خپل ځان خلکو د پاره مرشد معرفي کوي خو عالم نه وي، جاهل وي، علم نی کړی، حلالو باندې نی پوه، حرام نه پیژني، قرآن پاک باندې نه دی پوه، په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نه دی پوه، د فقه په احکامو نه پوهیږي، علم ورسره نشته، بې علمه
ځان له د بزرګۍ لین جوړ کړی دی، دې ته ویل کېږي پیر و جاهل. دریم نمبر کې مولوی بی دین سے هغه مولوی چې هغه بی دینۍ ته لاس واچوي، د پسې شاته ټول خلک بیا روان وي. که څوک ورته ووایي چې دا سړی بی دینه دی، نو دی وایي الا بلا بگردن مولا، الا بلا بگردن مولا. نو د دې وجې نه شاعر فرمایي ہے خراب الدین ان تین سے، شاہ و ظالم پیر و جاہل مولوی بی دین سے. او دین ته چې ترقی ورکړې ده، دین ته چې نشر اشاعت کړی ده، هغه 3 قسمه خلکو کړی دی. اول شاه و ظالم په ځای باندې عادل خدا پرسته بادشاه، هغه دین ته ډیر لوی لوی خدمات کړي دي. تو ګوره عالمگیر بادشاه چې هغه په دغه بر صغیر کې حکومت او سلطنت کړی دی، څه عجیب بادشاه و. د علماء کرامو 500 کسانو یو کمیسیون جوړ کړی و. هغوی ته دا خبره حواله کړې وه چې د فقه حنفي د قواعدو موافقه زمونږ د ملک د پاره اساسی قانون جوړ کې. د 500 علماء کرامو په مټ باندې فتاوای عالمگیریا دا تدوین شوله. دا یو عادل بادشاه و چې هغه دا خدمت کړی ده. او د عدل د انصاف خو یې دغه حال و چې د بیت المال نه به د خپل ځان د پاره تنخواه بالکل نه اغستله. قرآن مجید به لیکلو او هغه به بیا بازار ته پیش کولو چې خلک یې هدیه کی. د قرآن پاک د هدیې پیسې به یې په خپل ځان، په خپل اولاد، په خپلو بچو باندې لګولې. دې ته ویل کېږي یو منصف او عادل بادشاه چې دین د پاره څومره خدمتونه کړي دي. دارنګه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه د دین د پاره څومره لوی خدمت کړی دی. د احادیثو تدوین د هغه په دور خلافت کې شوی ده. معلومیږي چې کله عادل بادشاہي د هغوی د لاس الله پاک د دین د پاره لوی د ترقی کارونه صادروي، لوی لوی کارونه کوي. دویمه هغه مرشد چې هغه عالم وي، علم یې کړی. وګوره د تصوف په باب کې څومره لوی لوی علماء کرام تیر شوي دي. د تصوف په سلسلو کې یوه سلسله د نقشبندیه ده. نقشبندیه سلسلې ته نقشبندیه ولی وایي؟ نقشبندیه سلسلې ته نقشبندیه ولی وایي؟ نقشبندیه سلسلې ته نقشبندیه ځکه وایي چې د نقشبندیه سلسلې مرشد عالم و، تقوادار و، داسې یو پیر و چې کله به د ده مخې ته څوک راغلل بیعت ته او لا اله الا الله الفاظ به یې وویلې، د هغه په زړه باندې به دا نقش وله، دا به بیا د هغه د زړه نه وتل نه، یېرېدل به نه. نو ځکه دغې سلسلې د تصوف ته نقشبندیه ویلی شي. علماء دیوبند دا ټول د تصوف په بیعت کې ټول تړل شوي دي. زمونږ چې څومره اساتذه وو هغه د علم تصوف سره د دوی رابطه وه، په خپله د علم تصوف مرشدین وو. د هغوی نه به خلکو بیعتونه کوله. موږ هم د هغوی په بیعت کې منسلک او داخل یو. نو دلته کې دویمه نیکنامي او دارنګې نشر اشاعت چې دین ته رسولی شي، هغه مرشدین دي چې علما دي. دریم نمبر کې هغه مولوي
چې هغه تقوادار پرهیزګار وي او د الله د دین دپاره خپله زندگی وقف کړې وي. او موږ به داسې ووایو چې مولوي ته مولوي ولې وایي؟ لفظ د مولوي خپله معنا دی الله والا. نو دغه عالم هم الله والا دی، د الله د کتاب خدمت به کوي، د الله د دین خدمت به کوي. رازو د خپل آیات مبارکه جملې مبارکې ته. ولا تکونو تاسو مکیږئ اول کافرین اول کفر کوونکي به په دا قرآن مجید سره. حاصل دا دی چې تاسو د دغه قرآن پاک نه انکار مکوئ په داسې طریقې چې کفر کې اول قدم تاسو د خپلو راتلونکي نسلونو، راتلونکي مینوالو، راتلونکي معتقدینو، راتلونکي عوامو، راتلونکي زیر دست خلکو د پاره وګرځئ. دا معنا شوله دا آیات مبارکه د دې جملې. ولا تشترو بی آیاتی تاسو ما خلی زما د آیاتونو په بدلولو سره ثمنن قلیلا عوض لګ. دی آیات مبارکه کې نواقض د ایمان کې دا دویم ناقص د ایمان دی. د دې ناقص د ایمان حاصل دا دی دنیا ته داسې ترجیح په دین باندې مه ورکوئ چې دین پرېږدئ دنیا واخلئ. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. ولا تشترو تاسو ما خلی بآیاتی زما په آیاتونو سره ثمنا قلیلا عوض لګ. دلته کې یو علمی اعتراض او سوال دی. حاصل دا دی چې ولا تشترو الفاظو نه وروسته بآیاتی با په آیاتونو داخله ده. اشترا لفظ کی قانون دا دے چې با په سمان پیسو داخلیږي. مبيعا چې کوم شی خرڅوي بل چاته ورکوي د پیسو په عوض کې پاغي باندې نه داخلیږي. نو دلته کې ولا تشترو آیاتی بثمن قلیل الفاظ دا عربی د قانون موافق مناسب وو چې داسې ویل شي وي ولا تشترو آیاتی بثمن قلیلنا. دلته کې خو ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا الفاظ دی. دا یو اشکال شولو، اعتراض شولو. جواب د دغه اعتراض نه دا دی چې دا کوم قانون ته ذکر کوي دا منمه چې په لفظ د اشترا کې دی، خو په هغه وخت کې چې دا اشترا په خپل معنا سره پاتې شي. دلته کې اشترا په خپل معنا سره پاتې شوی نه دی، بلکې اشترا په معنا د استبدال بدلولو سره دی. او استبدال بدلولو کې قانون بیا دا دی کوم شی چې د ځان نه ورکولی شي با په هغې باندې داخلولی شي. نو دلته کې آیاتونه ورکړي دي دنیوي اغراض، مادیات، سلطنت، ریاست، مشري، نور چې څوره مادیات دی اغستلی دي. ځکه ولا تشترو بآیاتی با داخله شوی ده په آیاتی الفاظو باندې. دا یو جواب شولو. دې سره سره یو بل جواب هم مفسرینو کړی دی. هغه دا چې دوی آیاتونه ورکوي د دنیا مفادات حاصلوي. نو آیاتونه ورکول دنیوي مفادات حاصلول دا یو قبیح ترین عمل دی. نو د دوی د قباحت عمل ته مبالغتن اشاره په داسې طریقې باندې وشوله. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. حاصل دا دی چې دنیای داسې مقصد وګرځولو چې د الله آیاتونه خرڅوي او هغې په عوض کې دنیوي مفادات اخلي. نو دغه مبالغتن
د دې خبرې وضاحت لپاره ولا تشترو بآیاتی الفاظ بیان کړل شول. دلته یو عام اعتراض دی، سوال دی. حاصل د سوال دا دی، یو تنوی هغه کتابخانې ته لاړ شي، د کتابخانې د مالک نه پوښتنه وکړي چې قرآن مجید در سره شته او کنه. هغه ورته وایي چې قرآن پاک را سره شته، خو کوم چاپ ته غواړي. دی ورته دغه چاپ تعیین وکړي چې پلانکی چاپ غواړم. هغه ورله دغه چاپ ولا قرآن پاک ورکي. دا قرآن پاک دغه غستونکی د ځان سره په غیږ کې واخلي، روان شي. د دکان مالک ور باندې आवाज وکړي چې تا خو ماته هدیه یا پیسې را نه کړلې. هغه ورته وایي چې هدیه پیسې څنګه ته د قرآن پاک اخلې؟ تا ولې سورې بقره کې اوریدلی نه دي؟ الله پاک فرمایي ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. زکار څومره پیسې درکمه دا ټول ثمنا قلیلا دي، د الله په کتاب پیسې ما اخله. قرآن پاک ته نویسی. آیا د دغه وړونکي د دغه غستونکي دا طریقه به صحیح وي؟ آیا د دا دلیل رښتیا صحیح دی چې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا؟ آیا په دلیل کې دی رښتیا دغه آیات مبارکه پیش کولی شي چې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې د دې سړي دغه استدلال او دغه دلیل غلط دی. ځکه آیات کې ولا تشترو بآیاتی دی، آیات لفظ بیان شوی ده. آیات الفاظ مع المعانی، الفاظ مع المعانی، الفاظ سره د معناګانو نه. دا آیات ته او دا کلام الله ده. الفاظ سره د معانیونه چې آیات ورته ویل شوي دي کلام الله ده، دا غیر مخلوق ده. یو دویم غیر مال ده، مالم نه ده. د دغه آیات یو اغستل خرڅول د آیاتونو دي، یو د کاغذونو دي، د وقایې د کاغذونو دي، د چاپ دي. آیاتونه غیر مخلوق یعنی مخلوق نه دی. یو مال نه دی. دوا نه اغستل کیدلی شي، نه خرڅول کیدلی شي. او پاتې شوله مونږه چې په کتابخانو کې کوم قرآن مجیدونه هدیه کوو، اغا قیمت آیاتونو نه دی، اغا قیمت کاغذ دی، اغا قیمت محنت دی، اغا قیمت کتابت دی. دی وجه نه دغه اشکال او دغه اعتراض نشي واردېدلی. ځکه خو حسن بصری رحم الله تفسیر د آیات مبارکه کې داسې الفاظ تاغه نه نقل شوي دي. ولا تشترو تاسو ما اخلئ بآیاتی، بتغییر آیاتی، زما آیاتونو په بدلولو سره. یعنی تغییر تبدیل د آیاتونو دا مکوئ. دا یو توجیه شوله. دویمه توجیه علامه سودی رحمه الله داسې نقل کړی ده، ولا تشترو تاسو ما اخلئ بآیاتی، بکتمان آیاتی، زما آیاتونو په پټولو سره، ثمنا قلیلا، عوض لږ. دریمه توجیه بعضې مفسرینو دارنګې نقل کړی ده، ولا تشترو بآیاتی بالکفر بآیاتی. کفر چې زما په آیاتونو سره وکئ، داسې مه کوئ. نو یو اعتراض او د هغې متعدد جوابونه وشوله. ثمنا قلیلا، عوض لږه. آیات مبارکه کې لفظ د ثمن دی. ثمن
څه ته وایي؟ جوابه عوض د مبیعي ته وایي. یو شی دی هغه یو تن خرڅوي لکه یو جنس دی، دغه جنس دی بازار ته وړي یا چاته یې پیش کوي د پاره د خرڅولو چې د هغې په مقابله کې پیسې واخلي. نو عوض د مبیعي کوم شی چې دی خرڅوي د هغې عوض ته ثمن ویلی کېږي. بیا برابره خبره دی چې پیسې وي او که د دغه جنس په مقابله کې بل جنس وي هغې ته هم ثمن ویلی کېږي. سوال دلته کې د ثمن نه مراد څه دی؟ جواب ولا تشترو تاسو ما خلی بی آیاتی زما آیاتونو په پټولو سره، بی آیاتی زما آیاتونو په تغییر تبدیل کولو سره ثمنن قلیلا بدلا لگا. حاصل دا دی چې ثمن نه مراد په دې ځای کې مونږه بدل اخلو، مطلق بدل ته نه مراد دی. دا بدل بیا په څه کې دی؟ برابره خبره دی چې دین پری خودله پیسې واغستلې ثمنن قلیلا، دین پری خودله سامانونه، جایدادونه، مارکیټونه، کارخانې، دولتونه دا یې واغستله ثمنن قلیلا. دارنګې ثمنن قلیلا چې کله مطلق بدله ته نه مراد دی، عزت، رتبه، دنیوي، دې ټولو دپاره دا لفظ شامل دی. ټولو دپاره دغه لفظ په طریقې د عموم سره شامل دی. دا معنا شوله د چا؟ د آیات مبارکه. ثمنن بدلا قلیلا لگا. سوال دا راځي چې قلیل مقابل د کثیر وي، نو هغه شی چې هغه خلک ډیر وګڼي په هغې باندې آیاتونه د الله پاک به خرڅول جواز ولري؟ جواب دا دی چې دنیا و ما فیها دا ټول د آخرت او د دین په مقابله کې ثمنن قلیل ډیر لږ شی دی. دا معنا ده. نو دا معنا نه دی چې کچرته کثیرن و نو آیاتونه مبارکه العیاذ بالله د هغې پرېښودل، مغیر کول، تبدیلول، پټول دا به جواز ولري. ولا تشترو تاسو ما خلی بی آیاتی زما آیاتونو په پټولو سره ثمنن بدل قلیلا لگا. سوال دا راځي چې یهودیانو متعلق الله پاک دلته کې وفرمایله ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا. د یهودیانو اشترا بالدین نه وړاندې یو دا خبره کول غواړو چې آیاتونه مبارکه عام دي، زمونږ د امت هم شامل دي. د امت کې که چېرته علماء سو وي هغوی ته هم دغه آیاتونه مبارکه شامل دي، ځکه العبرة للعموم، عبرت دپاره د عموم د لفظ دی، لا لخصوص الموارد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه آیات مبارکه چې کله تلاوت کړلو نو بیا یې وفرمایل چې تیر شوي امتونه خو تیر شوي دي، وانتم مخاطبون بها، تاسو هم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته د دې آیاتونو مخاطب یې. لنډه دا چې مونږه د یهودیانو اشترا بالدین نه وړاندې دا خبره وکړله چې دغه آیاتونه عام دي، دغه امت کې که چېرته علماء سوی وي هغوی ته هم دغه آیاتونه مبارکه شامل دي. راځو دې خبرې ته چې یهودیانو طریقې د اشترا بالدین څه وې؟ حاصل دا دی چې دین خرڅولو، مفادات اخیستل، هغوی طریقې څنګه وې؟ په کومو طریقو باندې دین خرڅولو، دین ورکولو، دین پرېښودلو، دین مفاداتو د وجې نه مغیر کولو، تبدیلولو. د هغې دپاره مفسرین فرمایي اول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کومې پیشنګویۍ شوې وې
هغه به ټولې بدلولې، هغه به متغیر کولې. سوال دا کاری ولې کولو؟ جواب دا دی دا کاری د دې خبرې د پاره کولو چې د دوی تابعداران ایمان را نوړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. ځکه خو ولا تکون اول کافر به الفاظ مبارکه بیان شولا. سوال دا راځي چې دوی د خپل اتباع په دغه تلبیس سره، په دغه تغییر سره، په دغه تبدیل سره ولې منع کول؟ دوی ته د څه شي خطره وه؟ جواب دا دی چې رؤساو د یهودیانو ته د خپل اقتدار د ختمېدلو خطره وه، چې زموږ اقتدار ختم نشي. وګوره د اقتدار د بچ کولو دپاره د بني اسرائیلو په زرګونو واړه واړه ماشومان د مور په غېږه کې فرعون ذبح کړي وو، حلال کړي وو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. دا طریقې د هغوی نه یاده کړې وه چې زمونږ اقتدار په هره طریقه باندې وي هغه بچ شي. دا یو دی. دویمه، دغه یهودیانو په خپلو عوامو کې اثر او رسوخ داسې مضبوط کړي وو چې عوامو د طرف نه به دوی ته ډیر وافر طریقې باندې، ډیر زیات طریقې باندې آمدنې ورته راتللې، شکرانې به ورته راتللې، نظرانې به ورته راتللې. دارنګې هغوی ته به هر قسم آمدنې راوړلې. نو دوی وویلې که چېرته محمد صلی الله علیه وسلم باندې زمونږ اتباع ایمان راوړي، زمونږ د آمدنې، زمونږ دغه شکرانې نظرانې چې خلک یې راوړي دا به ټول ختم شي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام صفتونه به بدل کړل. د اسلام حقانیت په باره کې به خلک په تشویش کې واچوله. نو ځکه الله پاک ورته فرمایي ولا تشترو، تاسو ما اخلئ بآیاتي، زما آیاتونو په بدلولو سره ثمنا قلیلا، بدل عوض لګه. دا دوه طریقې شولې د اشترا بدینه. دریمه طریقې دا وه، دوی کې یو رواج و، چرته به یو مشر سړی و، په خلکو کې مشهور سړی به و، د هغه د خاطره، د هغه د وجې، د هغه د رعیت په وجه باندې به حق پټ کړلو، رشوت به د هغه نه واغستلو. الله پاک وفرمایله ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا. آخرنه توجیه علماء کرامو دارنګې کړي ده. دوی ته الله پاک فرمایلی وو چې تاسو به د خپل کتاب او د خپل دین تبلیغ، دعوت او تدریس دا به مفت کوئ، په هغې باندې به عوض نه اخلی. او دا د دوی په دین کې ممنوع وو. نو دې آیات مبارکه کې ورته فرمایي تاسو په تبلیغ باندې، تاسو درس او تدریس باندې، تاسو ته الله پاک سره وعده کړی و چې ستا کتاب به مفت مونږ خلکو ته بیانوو، تاسو خو په هغې باندې عوض واغستلو. نو ځکه آیات مبارکه کې فرمایي ولا تشترو، تاسو ما اخلئ بآیاتي، زما آیاتونو باندې ثمنا قلیلا، عوض لګه. دارنګې زمونږ دین دام یو عظیم سرمایه د الله پاک د نعمتونو دی چې مونږ ته را کړی ده. د دې څوک قیمت نشي ادا کولی، د دې څوک حق نشي ادا کولی. دوه قسم علوم دي. یو هغه علوم دي چې هغه عصري علوم دي، ساینسي، طبي، د انجینرۍ علوم دي. دارنګې د دنیا د مهارتونو فنونو علوم دي. دویم زمونږ شرعي علوم دي. کچا دنیوي علوم په دې نیت باندې کول چې زه ښې ډېرې پیسې وګټم، زه یو انجینر شم او په انجینرۍ کې دې حد ته ورسېږم،
په دې خپل علم کې چې ښه ډېره سرمایه او دولت جمع کما، یا یو تن په دې نیت باندې ډاکټر جوړیږي چې زه ښه سرمایه بنگلې مارکیټونه کارخانې لاس ته راوړم، په دې نیت باندې عصري علوم وایي. نو دا سړی په دې عصري علوم سره په دې نیت باندې ګناهګار نه دی. دا د دې آیات مبارکه مستاق نه جوړیږي. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ځکه د طبابت دا خو بآیاتی نه دی، د انجینری بآیاتی نه دی، د ګناهګار نه دی، خو د وطن او د انسانیت خدمت ور سره په نیت کې راولي. د تحصیل چې کومه دوره ده دا به الله پاک ورله په ثواب اجر عبادت کې حساب کی، او د طبابت لپاره چې کوم د پریکټس کوي، د تجربه کوي، د معاینه کوي، د دولت جمع کوي، خو خدمت خلق عمر سره مد نظر ساتلی ده. الله پاک به ورله دغه ډاکټر ته، دغه انجینر ته، دغه یو بل فنکار ته به الله پاک اجر او ثواب ورکي. خو که چرته چا دینی تعلیم حاصلولو د قرآن پاک یو، احادیث نبویه 2، د فقه حنفی 3، دغه علوم حاصلولو د څه دپاره چې زه د دغه علومو په مټ باندې ښه دولت جمع کما، زه د دغه علومو په وجه باندې ښه ډېره سرمایه لاس ته راوړم، دغه عالم، دغه مدرس، دغه محصل د دین د دې حدیث لاندې راغلی ده او سخت مجرم دی. حدیث کوم یو دی؟ حدیث دا دی: من تعلم علمنا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. من تعلم علمنا، چا چې زده کړلو علم، داسې علم یبتغى به وجه الله چې په هغې باندې د الله رضا سلیدله، لکه علم القرآن، علم الاحادیث، علم الفقه، دوی باندې د الله رضا سلیږي، او چا دا ذریعه وګرځوله په ځای د رضا د الله د پاره د حصول د دنیا حصول د پاره ذریعه وګرځوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، جنت بوی په ورځ د قیامت باندې په دغه انسان باندې اولا د نورو جنتیانو سره چې بغیر د څه عذاب به جنت ته داخليږي، هغوی سره د باندې د جنت بوی الله حرام ګرځولی ده. سوال دا راځي چې مونږه خو مدارس دي، مساجد دي، اوقاف دي، دارالوکاله او دارنګي محکمې دي، هغې کې قاضیان مفتیان دي، مدارس و مساجدو کې علما مدرسین دارنګي مفتیان حضرات دي. آیا د دوی تنخواګانې چې د بیت المال نه ورکولی شي دا به هم حرامي وي؟ دا به هم ناجایز وي؟ جواب د دې خبرې دپاره دا دی چې دلته یو څو صورتونه دي، هغه صورتونو باندې د مونږ ځان ښه پوه کو. نو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، د دې آیات مبارکه په باره کې به بیا
مونږ ته اشکال نه راځي. سوال خو زمونږ په ذهن کې دی چې مفتی، مدرس، امام، قاضي او دارنګي نور چې څومره موازینین دي یا خدمتګاران د دین دي، د دوی د پاره دی اجرت اغستل ناروا شي، مزدوری اغستل، تنخواه اغستل دی ورته ناروا شي. جواب د دې خبرې نه مونږ په دې طریقې باندې روان کړی دی چې دلته یو څو صورتونه دي. اول یو قسم هغه نیک کارونه اطاعت او عبادت ته چې هغه فرض عین وي، معین وي. لکه مثال په طور سره یوه داسې علاقه ده چې هلته کې صرف یو عالم دی، نور چې څومره خلک دی هغه ټول ناپوهه خلک دی، جاهلان دي. دا جاهلان خلک په تعلیم کې، په تبلیغ کې دغه یو عالم ته محتاج دی. که چرته دغه یو عالم د دوی د تعلیم او د تبلیغ نه سترګې پټې کی، دا ټوله علاقه د دین نه، اسلام نه محرومه ګرځېږي او د تعلیم د پاره بله هیڅ طریقه ورته نه وي. مثلا نه د انټرنیټ سهولت ورته وي، نه د ټلیفون سهولت ورته وي، نه هغه ځای ته تبلیغ والا ځانونه رسولی شي. نو دغه عالم چې په یو داسې منطقه کې دی چې ټول خلک جهالات دي، د دین پوهې ته محتاج دي او د دغه خلکو د پاره بله هیڅ وسیله، ذریعه، آله د علم حاصلولو نشته بغیر د دنه. په دې عالم باندې دعوت، په ده باندې تبلیغ په داسې طریقې باندې فرض دی، واجب دی، ضروري دی چې اجرت اغستل د ده دپاره حرام دی. د دې دپاره د قرآن پاک نه مثال مونږ ګورو. احوال د انبیای کرامو، هر نبی چې کله خپل قوم ته راغلی دی نو خپل قوم ته ویلی دی لا اسألکم علی اجرا، زه تاسو نه غواړم د الله په دین بیانولو سره اجرا، هیڅ قسم عوض او مزدوري هیڅ هم دنه نه غواړم. نو دا کار انبیاو ولې کولو؟ ځکه دوی په داسې علاقو کې وو چې بغیر د دې نبی نه بل هیڅوک د دغه خلکو د رهنمایۍ دپاره نه وو. هغه خلک ټول په جهالت او تیارو کې وو. ذریعه د دین حاصلولی صرف دغه یو نبی وو. نو ځکه انبیای کرامو باندې الله پاکه اجرت اغستل حرام ګرځولی وو. کله چې دغه آیاتونه په انبیای کرامو پورې خاص دي، لا اسألکم علیه اجرا، لا اسألکم علیه اجرا، او علماء کرامو په دې وجه باندې چې دا وارثان د انبیاو دي. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. انبیاء کرامو نه په وراثت کې علم پاتې شوی دی. همدغه علما د انبیاء کرامو وارثان دي. نو دغه عالم چې په یو داسې علاقه کې چې د خلکو د رهبرۍ دپاره بل هیڅوک نه وي او د هغوی د علم حاصلول دپاره بله هیڅ ذریعه نه وي، د باندې هم اجرت اغستل حرام دی او تبلیغ ور باندې فرض دی. دا یو صورت شولو. دویم صورت، یو تنوی بیمار دی، په سر باندې درد دی یا نور بیماری ورته عارضه ده، راشي یو تن ته، هغه تن ته ووایي چې ما دم کا، دمګری ورته ووایي چې زه دې دموم، خو ما ته به دومره پیسې راکوي، شکرانه یا اجرت یا مزدوری. دا څوک چې بیمار دی هغه دې دمګري ته ووایي چې ته خو ناروا کار کوي. ناروا کار ځکه کوي چې قرآن پاک کې دی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا،
الله فرمای زما آیاتونو باندې پیسې ما اخلا، نو ته څنګه په دم باندې پیسې اخلې؟ ته څنګه په دغه دم کولو باندې اجرت اخلې؟ قرآن پاک دی نه دی ویلې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا؟ جواب دا دی چې دا لوستل د قرآن پاک دا پتور دا تبلیغ باندې نه دی چې دته تبلیغ کوي. دا څوک چې بیمار دی پتور د نصیحت باندې نه دی چې دته نصیحت کوي. دا پتور د علاج دی، علاج په وجه باندې چې چا قرآن پاک ولوستلو او بل څوک پاغي باندې دم کړلو، مخکې نه اجرت ور سره توی کړی وي چې دومره څه به راکوې، یا هغه ورله په اجرت کې څه ورله ورکړل، دا جایز دی، حلال دی. او دا د دې جملې ماتحت نه راځي چې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. سوالا دا خبره ده چا په حواله سره کې جواب فقه حنفی کې دی. سوال دا راځي هغوی په څه حواله باندې کوي؟ جواب بخاری شریف کې حدیث ده، مسلم شریف کې هم حدیث ده. آغا حدیث تا حدیث لدیغ وائی، امام بخاری رحم الله په کتاب الطب کې نقل کړی ده. حاصل دا آغا حدیث مبارکه دا ده صحابه کرام یو علاقې ته تللي وو، هغې علاقې خلکو نه مطالبه د خوراک وکړله. هغوی چې کله معلومات حاصل کړل چې دا خو د رسول الله ملګري دي، نو خوراک نه په پیسو ورکولو او نه د مهمان نوازۍ په تور سره صحابه د دغه علاقې نه وږي ووتله. د دې خلکو یو سردار و، هغه یو زهریلا حیوان چیچلی و، نو په شا باندې راغستلی دی. لرې ځای آواز ورکړل صحابه کرامو ته چې آیا په تاسو کې دمګری شته؟ صحابه کرامو یو بل ته مخونه وګرځول چې مونږ کې خو مشهور دمګری نشته. یو صحابي پکې آواز وکړل چې آو. نور ملګرو ورته وویل چې ته خو مونږ نه لیدلی چې تا دمونه کړي. دغه صحابي شراو لیکلی دی چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه ورته ویل چې تاسو یې پرېږدئ دا سړی دی راوړي. کله چې راوړلو ورته ویل چې ستاسو دا بیمار زه دمومه، دغه مسموم شخص چې زهر د ده په بدن کې خواره دی لولهانه دی دمومه، خو تاسو به ماته یو رمه راکوئ د وضو، ځکه تاسو ډېر زیاته بې مروته خلک وئ. دوی ورله یو رمه ورکړله. صحابه کرامو یوی وه زا یا میږه د هغې نه حلالوله. آخره کې ویلی دی چې قرآن پاک کې خودی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، زما آیاتونو باندې عوض ما اخلی، مونږ خو روغه رمه په دې باندې اغستلې ده. نو د خوراک د وضو نه د میږو نه منع شوله. وی ویلې چې تر څو پورې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه نه کړي، تر هغه وخته پورې به مونږه د دغه مال نه د دغې رمې نه خوراک نه کوو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېدل، نو بخاری شریف کې دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ډیر ښه مو کړي دي، دا ستاسو د پاره حلال و. ان احق ما اخذتم علیه اجرا، قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګې دا ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله، ډیر لایق چې تاسو د الله پاک په کتاب باندې کوم مزدوری اجرت اغستلی دی، دا ستاسو د پاره حلال دی، دا ستاسو د پاره جایز دی. نو دې ځای نه دا خبره ثابته شوله چې په دم باندې په تعویز باندې اجرت اغستله دا جایز دی. ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا لاندې ځکه نه دی چې دا علاج دی، لکه ډاکټران په علاجونو باندې پیسې اخلي، دارنګي په دې باندې هم اجرت اغستل ورته جایز دی. دې سره سره دریم نمبر کې یو بل صورت دی، هغه صورت دا دی هغه عمل چې هغه په مسلمانانو پورې خاص نه وي، کافران هم چې د کولی شي،
نو پاغي باندې هم اجرت اغستل ورته جایز دي. د دې دپاره مجموعة الرسائل جلد 2 صفحه 155 کې دي مثال ورکړی دی. لکه مثال په تور سره زمونږ د مسلمانانو جماعتونه چې یو غیر مسلم کافر وي، هغه ګلکار وي یا معمار وي یا په جماعت کې هغه کار کوي، د پاغي باندې اجرت اخلي، پیسې مسلمانانو اجرت ورکوي. نو لکه څنګه چې یو غیر مسلم کافر د پاره د جماعت جوړول جواز لري، دارنګ یو مسلمان جماعت کې مزدوری کولی شي، اجرت اغستلی شي، پیسې اغستلی شي، او دغه آیات مبارکه د په خلاف کې څوک نشي پیش کولی. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، تاسو ما اخلی زما په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا، پیسې لګي، عوض لګه. دا تر دې ځای پورې د دې آیات مبارکه وضاحت و، د دې تفسیر و. دې نه وړاندې اخرنی امر په دې آیات مبارکه کې چاوله کې و آمینو، آخرنی امر دا دی و ایایا خاص زمانہ فتقون و یریگے. سوال دا رضی چې آیات مبارکی فتقون تقوا باندې ولی ختم کولو؟ جواب حاصل دا دے او اہل کتابو آمینو بما انزلتو، راشه ایمان راوڑے پا قرآن پاک باندے. قرآن پاک باندې چې چا ایمان راوړی وي هغه ته څه ویلی شي؟ هغه ته متقی ویلی شي. لکه د سورت بقرې اولنی آیات مبارکه کې وو هدل للمتقین. نو په دې آیات مبارکه کې هم فرمایي رهبانیت پرېږدئ، راشه قرآن مجید ومنئ. قرآن پاک په اصطلاح کې هغه څوک چې اطاعت کوي، تابعداري کوي، هغه ته متقی ویلی شي. نو ځکه آیات مبارکه ختم کړلو و ایایا فتقون، خاص زمانه ویریږئ. الله مونږه ستانا حقیقی یره کون کی جوړ کې الہ العالمین دغه قرآن مجید د تقوا درس او تدریس ورکوي. مونږ ټول په دغه تقوا باندې مزین کې. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.